روایات کی راځي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ملک الموت ته وویل آیا ته دا کولای شې چې ماته په هغه شکل او صورت کې ځان وښایي په کوم کې چې ته د فاجر سړي روح قبض کې ملک الموت ورته وویل ته به د دې طاقت ونه لرې ده ورته وویل طاقت لرلی شم ملک الموت ورته وویل ته مخ واړوه چې کله ابراهیم علیه السلام مخ واړو او واپس مخ راواړو چې وی کتل نو یو تک تور سړی ولاړ دی ویښتان یې په مخ باندې راخواره کړي دي او د هغه شکل او صورت یو هیبتناک و سخته بدبویي د هغه نه تلله او د خولې نه یې د اور لمبې ختلې کله چې ابراهیم علیه السلام دا وکتو نو هغه بېهوشه شو خپل ځان یې په کنټرول کې را نه وستو چې کله په هوش کې رالی نو ملک الموت په خپل اولني صورت کې ولاړو ده ورته وویل ای ملک الموت که چېرته فاجر سړی د مر په وخت کې صرف ستا دا مخ وګوري نو د هغه دپاره دا سزا کافي ده بیا ابراهیم علیه السلام ورته وویل آیا ته دا کولی شي چې په هغه صورت کې راته ځان وښایي په کوم صورت کې چې ته د مؤمن سړي روح قبض کې ده ورته وویل او مخ واړوه نو ابراهیم علیه السلام چې مخ واړو او بیا یې دته وکتل نو په یو ډېر ښکلی بهترین شکل او صورت کې دی ولاړ دی او ښایسته مزېداره خوشبویي د هغه نه روانه ده ابراهیم علیه السلام ورته وویل ای ملک الموت که چېرته مؤمن د مر په وخت صرف ستا دا ښکلی شکل او صورت وګوري نو د هغه دپاره دا هم کافي ده